په پکتیا ولایت کې د زون په سطحه یو لوی نندارتون جوړ شوی چې د هیواد له مختلفو شرکتونو لخوا پکې افغاني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. په دغه نندارتون کې د افغانستان د نندارتونونو رئیس وویل چې د دې ډول نندارتونونو جوړول به د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا کې رغنده رول ولري. داخل او خارج کې د بازار موندنې او معرفي کولو، جلب سرمایه گذاري او د صادراتو د زیاتوالي لپاره یو بهترینه وسیله ده. د خصوصي سکتور محترم غړي په ځانګړې توګه د پکتیا ولایت تولیدونکي او پانګوال په دې ښه پوهېږي چې په تېرو 20 کالونو کې د هېواد پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو ته کوم ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، چې الحمدلله له بریا وروسته د افغانستان اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولو ولایتونو کې تولیداتو پانګونې ته جدي توجه کړې ده. اقتصادي او تجارتي لحاظ د سوداګرۍ او بازار موندنې په برخو کې د پام وړ اهمیت لري او په ټوله کې صنعت او سوداګرۍ د ودې اړیکو جوړولو او بازار موندنې لپاره یوه مهمه وسیله ده. همدا شان د تولیدي او سوداګریز نندارتونونو ترسره کولو او په لار اچولو عمده او لوی هدف خصوصا د کورني محصولاتو او تولیداتو د ملاتړ او بازار موندنه د خصوصي پانګه اچونې جلب او جذب د ولسونو تشویقول تر څو د کورني تولیداتو او محصولاتو څخه استفاده وکړي. د پکتیا ولایت یو شمېر هغه سوداګر چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی خوشحاله دي او وایي چې د دغه ډول نندارتونونو جوړول به د دې ولایت محصولاتو، لاسي صنایعو او نورو تولیدي توکو ته ښه بازار موندنه وشي. زموږ دغه مشکل په هر شکل چې وي دا باید حل شي. موږ د پکتیا ولایت صنعتکاران د دغه اړخ نه ډېر زیات کړېدلي دي. د ترقۍ مخې ډب شوی دی. د پکتیا صنعتکار به څنګه صنعتکار شي چې په هغه 2 کاله بعد 3 کاله بعد یو ځل کارخانه ورانوي او بل ځای کې جوړوي. موږ د پکتیکا ولایت څخه د پکتیا زون په دغه افغان تولید نندارتون کې اشتراک کړی ده. زموږ تولید چې دی د افغانستان د وچو میوو څخه ترتیب شوی دی چې په ترکیب کې بادام، پستا، کاجو، جلغوزه، شودې او عسل دي. دا د ذهني کمزورتیا، جسمي کمزورتیا او هغه ماشومان چې هغه خوارځواکي دي یا سوء تغذیه دي یا کمخونه دي او هغه میندې چې هغوی کمشیره دي، کمخونه دي، د هغوی لپاره یوه خاصه غذا ده. زموږ تولید وطني تولید دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د کابل په نړیوال نندارتون کې د افغاني تولیداتو ترڅنګ د ازبکستان هیواد هم بېلابېل توکي نندارې ته ایښودل شوي وو.